د سپین غر ادبي جرګې یو بل شاعر ګل ندي ګل صاحب راغواړم چې هغوی خپل کلام ووایي. زه نه مخکې یو شعر دی خوشحال بابا اوس زه خوشحال کمزوری نه یم چې په ډار کم، زه خوشحال کمزوری نه یم چې په ډار کم، په کرنه دې ویم چې خیر راکړه قربان. خپل غزل داسې دی چې محمود یم بې ایازه شوم ګزران ته مې خطره دی، محمود یم بې ایازه شوم ګزران ته مې خطره دی، یوازې شوم خلکه نو خپل ځان ته مې خطره ده. چې د ناس چې په منبر ملا څه ګډې وډې وایي، د ناس چې په منبر ملا څه ګډې وډې وایي، وګونه چې بند کړم ایمان ته مې خطره ده. او د واړه حکمرانو عدالت نه مونږ بیزار یو، د واړه حکمرانو عدالت نه مونږ بیزار یو، نړۍ ټوله پامن دی افغان ته مې خطره ده. او جهاد پیتوای صرف زمونږ سیمې ته راوړي، جهاد پیتوای صرف زمونږ سیمې ته راوړي، پښتون پکې قتلېږي مسلمان ته مې خطره ده. او ما ډېر ارمانونه ستا د خپلو سترګو کړي، ما ډېر ارمانونه ستا د خپلو سترګو کړي، دیدن وعده دې رانه کړه ارمان ته مې خطره ده. پښتون که بیدار نه شو داسې وخت به هم راځي، پښتون که بیدار نه شو داسې وخت به هم راځي، لاسونه یې تړلي دي زبان ته مې خطره ده. قسم دی که د تورو شپو سبا له مې څوک پرېږدي، قسم دی که د تورو شپو سبا له مې څوک پرېږدي، بلال یم شپه سبا کوم اذان ته مې خطره ده. قسم دی که د تورو شپو سبا له مې څوک پرېږدي، قسم دی که د تورو شپو سبا له مې څوک پرېږدي، بلال یم شپه سبا کوم اذان ته مې خطره ده. او زه ګل نبي د ښار کې د مینو ژوندون ګران، زه ګل نبي د ښار کې د مینو ژوندون ګران، ټپه پکې خرامه دی قربان ته مې خطره ده. نه مې تخت نه مې افسر